څوک چې منځ کوي مؤمن چې نه کوي کافر دی. منځ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مؤمن او د کافر مابین کې فرق پرې منځ باندې دی. څوک چې منځ کوي مؤمن چې نه کوي کافر دی. که انکار ته وکي به صراحتن کافر، خو چې منی او بهم نه کوي. د امام اهل سنت والجماعت احمد ابن حنبل مسلک دا چې دا بیمانه دی وجلی په کار دی. امام شافعی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې حد په جاری کوي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي زندان له واچوي تر څو پورې دا سړی توبه وباسي یا د قشن الته مردار شي. خو په دې ټولو کې قول راجحه هغه د امام اهل سنت والجماعت احمد ابن حنبل له چې یو سړی د وکلو په عمر شي معصوم، پیغمبر فرمایي د مانځه امر وکي چې د لس کلو په عمر باندې شو وي چې کله به بالغ شو بهم نه کوي دغه به وجل پکار دی. موږ دومره اوچت حیثیت لري. امام ابن قیم رحمه الله فرمایي وې دوه حالاتو کې انسان د الله مخله ودرېږي. یو حال د منظر یو میدان د حشر ته چې کله په دې منځ کې ودرېږي وګوره چې په کوم کیفیت باندې ته ولاړې. سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب هغه د خپل عاملانو کم خلک چې هغه مقرر کړي مامورین هغه د منځونو پوښتنه وکړه چې کله منځونه به برقرار و خبو د سنت طریقې برابر بو بعد دغه نه به هغه په دې خپل حدود باندې پری خود و الا کن ایسه به دا معزول کړ. صلوا کما رایتمونی اصلي د چې منځ وکړه لکه څنګه چې منځ رسول الله صلی الله علیه وسلم وې زکو صحابه وغیرہ کاته من به احادیث د پیغمبر علیه الصلاه والسلام لګورو. اقامت الصلاه به سره ویل شي چې کله 15 شرطونه زموږ پرې مانځ کې راشي حي علی الصلاه دا 15 شرطونه وګور ستا په دې مانځ کې دي کنه، د بل ملګری پرې مانځ کې دي کنه، د مور او د خور پرې مانځ کې دا 15 شرطونه موجود دي کنه. کوه د حي علی الصلاه په مطلب باندې به ته پوهیږي. هغه په دې طریقې یو دا چې انسان به دې مانځ اقامت کوي رایج کوي به د څه وجه کې چې خلک د سنت طریقې مانځ سره عادت نه ته ال تراجیک راهج کا دې ته ویل کېږي عملی منځ.